نن سهار شاوخوا 4 بجې د کابل ښار د منډوي لومړی ناحیې په میرالم سیمه کې یوه پراخه اورلګیدنه رامنځته شوه. د اورلګیدنې له امله له 900 امریکایي ډالرو زیات مالي زیان واوښتل او د 150 میلیون افغانیو په ارزښت مالونه له سوځېدو وژغورل شول. بود فروشی بود پرچون بودیم حدود 1.6 لک افغانی خساره کردیم. در اینجا 150 دکان است، حدودا مکمل 300 دکان قطع کدام است. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په منډوي بازار کې د اورلګیدنې د پراختیا مخه نیول شوې او د 150 میلیون افغانیو په ارزښت شتمني د سوځېدو مخه نیول شوې ده. د وزارت د دې اورلګیدنې لامل د برېښنا شارټي وبلله او ویل چې د اورلګیدنه په 8 هټیو او 10 ګودامونو کې لګېدلې ده. در مربوطات حوزه اولی مندوی شهر کابل یک مارکت که در آن گدام چبلک و بود به اثر شارتی برق حریق شده بود. مسئولین اداره اطفائیه بر وقت رسیدگی کردند با وجودی که خساره نیز داشتیم، ولی عده‌ای از اموال و اجناس از حریق نجات یافته و آتش سوزی همکنون مهار شده. تابش اول به توجهی کسانی که در این مارکت ها و یا در این مراکز کسب و کار دارند از اثر به توجهی از اونها این کار صورت میگیره. دوم موضوع غیر معیاری و غیر استاندارد این مراکز می باشه که متاسفانه سبب حریق شدن میشه. د یادونې د منډوي په ګډون د کابل په بازارونو کې څو ځله پراخې اورلګیدنې رامنځته شوې. د اوروژنې د مخنیوي د معیاري تدابیر نشتوالی د دې ډول پیښو یو اصلي لامل بلل شوی دی.